السلام علیکم، زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. یو ځل بیا له یوې خوندورې ویډیو سره. ملګرو، ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه موږ د موبایل انټرنیټ چې کوم زیات مصرفیږي هغه څنګه موږ راکم کړو او موبایل ته انټي وایرس څنګه وکړو. د دې لپاره بهترینه او زبردسته ویډیو ده. ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه راسره وګورئ چې پر همدغه طریقه پوه شئ چې موبایل ته انټي وایرس څنګه وکړو او موبایل ته د موبایل انټرنیټ چې زیات مصرفوي هغه څنګه راکم کړو. نو ملګرو، چې پر ویډیو پیل کوو، تاسو ضرور راشئ زما یوټیوب چینل که مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته حتما لایک ورکړئ. او که تاسو کومه غوښتنه لرئ په همدې ویډیو په کمنټ کې راته ویلی شئ. راځو د موبایل سپیډ موبایل انټرنیټ چې کوم زیات مصرفیږي هغه څنګه موږ راکم کړو. تاسو به راشئ پر همدغه ډیټا باندې به تاسو ګوته ونیسئ. کله چې ډیټا باندې ګوته ونیوله نو تاسو ته پر همدغه ځای کې هغه معلومات ښایي چې تاسو زیات ډیټا مصرف کړي وي، چې زیات تاسو کور ورڅخه اخیستلی وي. اول د موبایل ډیټا یوزیج باندې تاسو کلیک وکړئ چې تاسو په کوم اپلیکیشن کې زیات د موبایل څخه ډیټا اخلئ، او بل داسې کلیکل دی د وای فای ډیټا یوزیج چې تاسو د وای فای څخه زیات انټرنیټ مصرفوي. راځو د موبایل باندې کلیک کوو. کله چې پر موبایل باندې کلیک وکړو لږ ورته منتظریږو چې دغه لوډینګ یې سرته ورسیږي او موږ ته خپله صفحه راخلاصه کړي چې کومه یو پروګرام زیات انټرنیټ مصرفوي. نو تاسو موږ ته راتلی شئ، تاسو دلته وګورئ 6.9 واتساپ زیات مصرف کړی دی. مقصد د موبایل څخه زیات MB واتساپ وهي. تاسو به راشئ پر واتساپ به کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ همدغه ځای کې الاو لیکلی دا به الاو کړئ او دا به بیک اپ ډیټا دا به تاسو بیا ختم کړئ. زمونږ واتساپ بیا بیخي زیاتې MB نه وهي. دې لپاره بیا تاسو بیک راشئ. کله چې تاسو بیک راشئ په واتساپ کې وای فای نه هم کتلی شئ او د موبایل ډیټا چې کله تاسو سلو کوئ چې زمونږ زیات مصرف نه پرې راځي، رابشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدې ځای باندې کلیک وکړو همدغه به الاو کړئ. کله چې الاو کړو تاسو ته یو نشان درکوي، دغه نشان به هر وخت خلاص زمونږ ډیټا چې کومه ده هغه به زیات نه مصرفیږي. بل ورځو د موبایل انټي وایرس مونږ څنګه وکړو. د موبایل ته انټي وایرس یعنې مونږ د وایرس څنګه ختم کولی شو. تاسو به سمپل راشئ پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دغه سیټینګ دی، دغه موبایل سیټینګ ته راځم، سیټینګ باندې کلیک کوم. کله چې سیټینګ ته راغلم ملګرو، تاسو بیا لږ لاندې راشئ. کله چې تاسو لږ لاندې راغلی هلته لیکلی دي چې سمارټ منیجر، همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې سمارټ منیجر باندې کلیک وکړو موږ ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. بیا به تاسو راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه ځای باندې کلیک وکړو لږ ورته منتظریږو. نو دغه لوډینګ چې کوم روان دی دا زموږ د موبایل انټي وایرس دی چې دغه زموږ د موبایل انټي وایرس ختم کړي. نو ورته منتظریږو چې دغه انټي وایرس څومره وخت نیسي او څومره د موبایل انټي وایرس ختم شي. کوم اضافه معلومات چې کوم موبایل نه بوج راوستلی، کوم چې نه استعمالیدونکي معلومات ټول پکې کلیر کوي، یعنې انټي وایرس ورته کېږي. ویډیو سکیپ کوم ځکه چې انټي وایرس زیات وخت نیسي. نو ملګرو، دغه زمونږ انټي وایرس پوره ډول سرته ورسېده، زمونږ موبایل بالکل صفا او صاف شو. نو دغه یوه بهترینه ښکلې ویډیو، که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته ضرور لایک در سره ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.